فایل به اوپن وي. صحیح ده. ها د دې کې مونږه چې کوم کار حواله کړو نو هغه پکې نه دی شوی. صحیح ده که نه؟ مسله کلیر شوه. ها اوس هم دغه ډورز او دا د خیره سره صحیح شو. اوس په مونږ څه کوو؟ دلته کې به پکې اوپننګ راځي که نه؟ اوپننګ. نو مونږ به داسې چل کوو چې د اوپننګ دپاره به مونږ ځان له سرخ کړو. مطلب د ډرس کې چې کوم اوپننګ مونږ پرېږدو که نه، یو پلان به راوالم، فرنټ ویو ته به لاړ شم. صحیح ده. دا پلان به چې جوړ کړم. زه یم چې زما سره هایټ به زه حساب دلته خو لینت لیکلی خو په فرنټ ویو کې ولاړ یم نو زه به یې د هایټ ویم. هایټ به ورځ ورکړم 8 فیټ او دا به ورکړم 3.5 فیټ. مطلب ویټ پیسې دا دی. دې کې ځان له خپل ډیزاین کوم چې هغه ارچ پکې راشي. ښه دا پکې لږ ډې سیوا کړم. صحیح ده. دونه به یې کمه که نه چې په سینټر باندې مونږ له سیګمنټ راکړي. ښه په سینټر باندې سیګمنټ راکړي. صحیح شو. دې نه بعد به څه وکړم؟ شیپ ته به لاړ شم. دا خو جیومیټري ده که نه، او شیپ د جیومیټري شیپ کې دغه برخ دی چې جیومیټري دا یو سالډ فارم دی چې د دې والیوم دی، او شیپ داسې دی چې هغه څه دی بس لاین نه دی، ریکټینګل دی. صحیح دی که نه؟ سکویر فیټ چې ترې راځي که نه هغه د نسلونه دلته موجود دي. ټیک ده. نرو سکور ایکسټینس پلین مونږ به دې کې څه راولو؟ لاینز. اس پی لاینز به ورته مونږ ووایو، مخکې به ورته مونږ وایو. صحیح ده. صحیح ده که نه؟ نو دلته کې زه رالم لاین ته او دلته کې مې سنیپ ټوګل آن کو، یو کلیک مې دلته وکړو، یو مې دلته وکړو. صحیح ده. اوس ما دلته کې رایټ کلیک وکړو هغه دغه کینسل شو. نو څه به کوو د هغې دپاره؟ زه خو به ارک راوالم، زه به اول ارک چې دی هغه به ډرا کړم. صحیح ده. هغه شان کلیک په مې نیولی، یو پوینټ دا شو، یو دا شو، او یو بیا دا شو. ټیک شو. د دې نه بعد به زه لاین راوالم، دلته به راشم، بیک سپیس کا دلته او دلته رایټ به کلیک کړم. دا کوم پلان چې ما راخ کړو دا ریفرنس پلان، مطلب مونږ به نن خپل کوو. صحیح دی. ها اوس دا اوس مکمل نه دی. صحیح ده. زه بلته کې راشم میډ پوینټ ته به ورسره نښه وکړم په دې ګریډ اینډ سنیپ سیټینګ کې. صحیح ده. لاین به راوالم، د دې ځای نه به سټارټ والم. دا ولې مونږ داسې چل وکړو؟ لکه بل څه میتډ نشته ښه په 3D میکس کې. صحیح ده. اوس یو داسې پراجیکټ وي که نه، اوس ته لګیا خلکو ته بیسن جوړه یا لګیا خلکو ته ټایلټ جوړه. یاره زه یم داسې پراجیکټ نه دی، دا خو یو کمپوننټ دی، ستا کار نشته. ته به سیپسیچر کې ته به کانسیپټ کلیر کړې، که ته یو سټوډنټ ته سبق ښیې ته به دا کانسیپټ کلیر کړې. نو هغه به بیا ځان لکه موډ هم جوړوي، ځان به انګلیش او د هغه خطرناک ابجیکټ به بیا جوړوي چې کم زمونږ وهم ګمان چې دی هغه پې کار نه کوي. صحیح ده. دا بزیر شو دلته کې زمونږ نه، مونږ به دوباره د خپل کار چې دی سر نه راوړو. کله چې کلیک داسې راشي که نه، دلته کې وګورئ ایزیر که نه، نو د دې نه به ځان ساتو. صحیح. د کلیک نه به ځان ساتو، کار نه له به راشو. ډېر احتیاط به کوو ښه چې کار راته ډبلېږي نه. بیک سپیس نور هم نږدې کېږي ښه، او چې څومره نږدې وي چې دونه بس دا سمودنس چې دی هغه به برقرار یا به صحیح یس که ټیک شو. اوس نو زه اوس رالم دلته کې دا به دې لر کړم. ټیک شو. ټاپ ویو ته به لاړ شم او دا دی که نه، یا زه فرنټ ته رالم، زیډ مې کړو، زیډ به خامخا زیډ کی به خامخا پرېس. اوس په دې باندې کلیک وکړم او دا به ایکسټروډ کړم. موډیفایر ته لاړم که نه، دلته کې خو ډېر شی موډیفایر دي، په دې کې به ایکسټروډ والا والم، ای ایکس ای 2
بدبو نمبر میں بدبو ہمیں کال کو صحیح ده ډیج ها ایکسټروډ کا ها اماونٹ ورکا زموږ سره کا 9 انچ دیوال دی نو تل دغه فوټ کا صحیح ده پرسپیکټیو موډ کا F3 کې چې موږ ته پته ولګي چې او د ایکسټروډ شي صحیح ده دا کلیک موږ ځکه نږدې کوو کدا چې موږ لري کول نو زموږ دا سموثنس دی نه دی با ټیک نو ټاپ د بلار شم F3 Z کم ځای کې زموږ اوپننګ دی دا هغه ځای کې کېدم صحیح ده اول خو به یو کاپی ځان لاندې پاتې کما روټیټ به زره اواله ما په دې ځای ته کې روټیټ کوم نو زه به لاندې X Y Z ته ګورم چېرته به ګورم دې ځایونو ته به ګورم ځکه چې ویلیو دلته کې چینج کېږي صحیح ده نه په زیډ باندې دی زموږ سره موومنټ کوي نو مطلب دا دی چې دی وایي چې مالا په زیډ باندې 90 ډیګري راغی په حساب کتاب باندې صحیح اوس هغه لاندې دغه یو شانتي دی او زموږ دا دلته کې بل شانتي راغلی دی صحیح نو خیر څه خبره نشته دا ته موږ سکیل کولی شو ښه سکیل وایي ٹھیک شو مونږ د خو سنټر معلوم دی که نه دی او دا کم دې ته مونږ څه وایو د دې دا پایوټینګ به کوم ځای باندې شوی دی مطلب دا ابجیکټ موومنټ او روټیشن او سکیل دا د کوم ځای نه کېږي د دې پایوټینګ د دې ابجیکټ د سنټر نه کېږي دا پایوټینګ چینج کولی شو مونږ وایو نه دې ځای نه مه کېږي نو دا خو مونږ ته معلوم ده ښه ده دلته کې به راشم ټیک ده مونږ داسې هم کاپي اخیستې ده یو دا سکیل دی که نه سکیل ما راغستی دی نو یو سکیل د وای نه دی یو د ایکس نه دی یو د زیډ نه دی ګورو ده ښه او یو د دې سنټر نه دی داسې نو مونږ د دې ټوټل داسې په کار دی ښه ټوټل په کار دی او دا یو وای صرف په کار دی صحیح ده ځکه چې مونږ ټوټل کو خدای به چیت شي دی به چیت شي ها نو مونږ بل کې راشو ٹھیک شو ڈبلیو ہے ڈبلیو باندې موومنٹ دی صحیح ده ٹھیک شو دا زرا ولم دل دی پرسپیکټیو موډ کې وزه دی وګورم 0 به کوم ہے نه 5 دی 0 به ها نه -5 کوم صحیح ده مطلب دا چې دلته کې سب مساله شته نو زه به فرنٹ ویو ته لاړ شم زیډ به کوم نو داسې به یې دنګ کوم پرسپیکټیو موډ به ولګو ما F3 او زیډ به پریس کوم صحیح ده دیوالونه خو مونږ اټیچ کړي نه دي که نه د یو بل نه د یو بل سره خو اټیچ کړي نه دي نه صحیح احتیاط ښه دی اوس به دې دي ها نه 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 ما نه دي اته کړي که نه ګروپ کړي ها یس ګروپ او اټیچ کړي نه ګروپ کړي دي خیر یا په هغه پلان کې لګیا یا دلته دواړه یو شان دي ښه خبره ده چې د دې نه کلون والا دا ابجیکټ نه دی د دې نه څه والا کلون دی والا ښه نو رایټ کلیک کا دلته کې راشه کلون دا یو کاپي ده هم په دې ځای دی کاپي والا په دې ځای ځکه چې دا زموږ د بل پروجیکټ دپاره په کار راځي ٹھیک شو دا به زه راوباسم دلته به راشم جیومیټري ته به لاړ شم که نه خبره د جیومیټري ده که نه سټینډرډ پیرامیټرز به زه چینج کړم کمپاؤنډ ابجیکټ ته څه ته مې چینج کړو جیومیټري ته رالم سټینډرډ پیرامیټر مې چینج کړو کمپاؤنډ ابجیکټ ته او په کمپاؤنډ ابجیکټ کې مونږ بیا چلو کو بولین رالو څه رالو یو بولین دی یو پرو بولین دی بولین مطلب دا چې دا به مونږ سنگل کمانډ به اپلای کیږي مطلب دی به یو ابجیکټ چې دا به ریموو کوي او که چېرته په دې دیوال کې داسې ځونه دوه درې وو نو به دې یو بولین به کار نه کېږي دا یو بولین به ته کلیک کې یا هغه بل ځای به
فیل کېږي دا بل به کټ کېږي دا بل به فیل کېږي دا بل د هغې دپاره بیا څه دی پرو بولیان دی نو زموږ سره صرف دا سنګل ایلیمنټ دی دا ته موږ لرکو نو دلته به دې باندې موږ کلیک وکړو پیک اپرین بولیان ته به راشو صحیح ده مخکې به څه چلو اوس که موږ ګوره دا یو ابجیکټ دی صحیح ده د دې په دې ځای کې څه نشته سیګمنټس نشته دی به موږ په هغه تیر 3D مکس کې چې به موږ بولین کو دیوال به یې تش کو هالو به یې پاتې کو ښه په دې ځای کې دلته داسې ځای به یې ایسې دی به یې اوپن پاتې کو تش کو هغه مسله دلته کې وتې ده صحیح ده نو دا زموږ سره څه شو اوپننګ شو اکثر ډېرو سټوډنټانو ته دا مسله وي چې موږ به داسې به یو دغه اوپننګ به څنګه جوړو یا داسې ډیزاین به څنګه جوړو هغې پسې به هغو ګرځېدل نو چا به څه چل کړی چا به دلته کې به راغلی او سټینډر پیرامیټرز کې بکس خو به یې رخ کړی و صحیح ده هغې ته به بیا څه شی ور واچو سلینډر به یې روغ کو او هغه به ورته برابر کو او د هغې به یې سیټینګ کو نو هغو ته پته نه وه چې سره ریفرنس زموږ سره موجود دی که نه نو انشاءالله چې دا ګران نه دی څومره اوپننګ چې دي هغه انشاءالله بیا دغه طریقه به یې تلر کوو خاله ثابت پراجیکټ نه دا و زموږ سره شپږ اووه کمانډونه که نه وو که نه اوس به څه کوو اوس به د روف دپاره سیټینګ وکړو صحیح ده او د هغې کرنایس ډیزاین مونږ ته معلوم دی کرنایس نو دې پېژندو را به شیدې ته وایي صحیح ده کرنایس ډیزاین خبره کوم پروجیکشن د دې دیوال نه چې دې ځګې پورې دې ته وایي دا ډیزاین دی صحیح ده دا زموږ سره موجود دی مطلب دا چې موږ څه ټینشن نشته په کراس سیکشن کې هم را کړی دی نو موږ چې کو ټاپ ته بلاړ شو او الاین باندې به خپل کار وکړو مطلب دې چت وکړو شیپس ته بلاړ شم لاین ده لاین کې به اوبجیکټ سنیپ باندې کوم دلته به کلیک وکړم دلته به کلیک وکړم دلته دې ځای ته به نه راځي صحیح ده دا ټیک نه ده ته هم په دې لاین باندې دې میډ نه دې خواته ودرېږه دی به تاله په خپله باندې سنیپینګ کوي ٹھیک شو اوس موږ یو چل وکړو اکثر یې چل کېږي چې کله 3D شیپس موجودې لاندې او موږ دغه شان دی کلیک کوو یو کلیک په ایکس باندې په زیډ باندې بره کېږي څه په وای دا لږه مسله جوړوي نو دغه ورټکس په ډېر زیات خیال ساتل غواړي دا به زه په فرنټ کې چیک کوم چې زموږ نه داسې څه غلطي خو نه ده راغلې مخې ته راغلې ده دا ده نو زه موډیفای ته لاړ شم ورټکس په راولم په دې باندې به کلیک وکړم دې اوس ښه خبره دا ده چې دا کوم شیپ چې موږ رخ کړی دی دا به زه اول د دې مطلب لیول به څه کومه زیرو به یې کومه زیرو شو ورټکس په راولم د دغې ورټکس لیول به څه کومه زیرو به یې کومه خو دې کوم ځای کې ته راغی ټیک شو دې ځای کې ته راغی نو موږ ته پته ولګېږي چې دا کوم لاین چې دی دی په زیرو باندې پروت دی نو زه به څه چل وکړم د باقي لاینونه به کلیک ونه سم او هم دغې ورته به یې بره کړم دا برنی نه سپین اوس زیرو شو ښه اوس په دا چیک کومه یو لاین دی دا ایشو چې موږ ته جوړه ده دا خو به زموږ چې د کې تادي او موږ به کار کوو د دې ایشو د ختمولو لپاره داسې څه میتډ موږ یوز کړو چې دا مسله نه ستا ذهن کې څه دی موږ به ټاپ ویو ته لاړ شو صحیح ده دا
دا کوم ابجیکټ چې موږ نیولې رائټ می کلیک کو دی خو به هایډ کوم ٹھیک شو کنه دا نه دا زمونږ روف چې دی هغه دا دی کنه زه په دې باندې کلیک وکم او دته به وایم چې ما چې سنې سلیکټ کړ ټول هایډ فار سپیک هغه پرابلم دی کنه نو هغه ته مال راکړل نه دی ٹھیک شو سیوا نو زه خپل لون کلیک 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 نو ما دا هغه مسلې نه خو دا هغه مسله زګه مونږ لخوا چې هغه مونږ ختمه کړه ان هایډال صحیح شو فرنٹ ویو ته بلاړ شم دا به سلیکټ کوم موډیفایر ته بلاړ شم ای ایکس او شپږ انچي دا هایټ بور کوم او دې به واپس خپل په دې کې زموږ یو خبره پاتې شوه د موډیفایر اپلای کول نه مخکې به زه د یو کاپي پاتې کړم ولې کرنایز ډیزاین به بې پاتې کېږي ځکه هغې لپاره بیا لاین جوړوم ٹھیک شو زموږ کرنایز ډیزاین به ټول طرف باندې نه دی صحیح ده کم کم ځای کې دی صرف په فرنٹ دی او ریئر سایډ دی صحیح ده اوس به څه کوو مونږ د هغې دپاره د هغې دپاره مونږ چلو کوو دا دی که نه موږ رائټ لیکو او انسلیکټډ سمې هایټ لو موږ له څه پکار موږ د دې دپاره دلته کې راغلو چې موږ لاین راوالو زمونږ کرنایز ډیزاین چې دی اخوا به نه ځم بیک سپیس پر دی خوا رالم که نه نو پکار دا به جدا جدا جوړوم یا دا بر هم بیا داسې ګران کار نه څه چل به اوس وکړم د دې کار پاتې نه شو دی به ډیلیټ کړم انهایډ آل صحیح ده انهایډ آل پرسپیکټیو یا فرنٹ ویو ته بلاړ شم ټاپ ته بلاړ شم ځکه چې هغه په ټاپ باندې پروت دی نو دا ډیزاین به راوال اوس په دې باندې له پاسه دلته کې چل شوی دی سری لینک پې شوی دی که نه چې ریلینک پې شوی دی نو زموږ سره مطلب دا چې ډیزاین دا دی نو زه بس چلو کوم ٹھیک شو دا لاین به زه دوباره ذکر علم که نه چې ولې چې دی یو باډي ښه اوس یو کلیک مې هلته وکړو یو مې دلته وکړو دا څه وجه وه دلته سیګمنټ موجود نه و ځکه ښه بیا زه ماډیفایر ته لاړم ٹھیک شو په دې ځای باندې به یي کاپي به دې والم ښه چې ما ته معلوم نو شفت کی به پرس کړم او دا به دې ځای کې نه موو کړم
کافي به والا ما انستنس نه دبل د پروتي پرسپیکټیو د بل لاړ شمه صحیح ده د دې لپاره کوم موډیفایر دی لافت کمانډ نه دی ښه هغه باندې هم اکثر موږ ځان ستړی کوو صحیح ده سویپ اس دبليو دلته کې بیلټ د انګل براغسته کنه موږ له پټي کنټرول زد وکړو د دې لپاره پکار دی صحیح ده په دې لاین به کلیک کوم او سویپ دا به زما صحیح ده نو د خپل لغه موږ را کړو دا وته او موږ ته نه یوز کسٹم سیکشن پیک کو دا کم یو دا پیک یو اوس ډیزاین خو دې ته څه شو دا خو دې د اساین شو صحیح ده اوس په دې کې دا دې کوم دې کې دی بلیک لاینز ته وګور نو موږ چرته کې راشو دلته وسه سموث پارت او سیکشن باوند باندې خبرې دي صحیح اوس باندې کېږي صحیح دا خبره کلیر شو کنه اوس هم دا ډیزاین به زه په دې باندې دې ته به سلیپ ٹھیک شو او څه چل وکم اوس وته وګوره څه چل وشو اگر ډیزاین بیا دې طرف ته راغی دلته کې بازار راشه مګنه دلته سری کله دا اپشن نه مله صحیح ده دا چې بای کې وې کنه هو وس کده چې دګي کدي چې الټه د غشه نو مې چر کو هي کدي چې شی نو بر دې نه خلک کو دې خبرو ته باندې پوه شو دا ډېر اهم ځای اوس په دې کې بل پرابلم هم موجود دی دا کوم شیپ چې موږ راخړې دا د لاین په سنټر باندې ورچول شي او زمو خدای چې اوس بس کو ټاپ ته بلل شو اینه زم هغه په دې لینټر کې نه وته نو دا ایکس واي زد دی له وسره راځي ٹھیک شو دلته برش was هر څه ټیک شو ها څنګه دې بلاش زه دې او دې لاندینی لار سره شیډ دې به الاستیک تراشه او ایسه شیډ درشو ته دا زموږ سره څه شو ډیزاین شو اوس دلته کې مې ولې ونه کو دلته کې مې ولې ونه ځکه مې ونه کو چې کله دا پورشن جوړ شي دا دیوال دلته موجود دی که په دې ځای کې نو دلته به زه بیا وکړم اوس ورته راځي نشته سوچ موږ دې مو کړی دی او دلته کې ښود دی زموږ سره تا ته څه اسایمنټ اورو شو تا ته ټول ډور وینډوز اوپننګس کرنایز فلور دا چې تا به دې کې بالکل مکمل کړي صحیح ان شاء الله سبا د خیر سره کدا مکمل نو موږ به خیر سره بیا نوې کلاس کې او کدا نو بیا ان شاء الله جرمانه